الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا شفيعا مكيا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادر محترم و مکرم حضرت قبلہ علامہ پروفیسر نقزمان صاحب دامت برکاتهم و فیوزهم و برادر محترم و مکرم خطیب و پیش امام علامہ حضرت قبلہ محمد اسلام صاحب دیگر علماء کرام لری و نزدینا راغلی درنو بالمنو او محلہ پوہان مردان ندی خشتسمی خوبو خلقو پختنو مومنان مسلمانان د مبارک یو خوندور یو خیسته میاشتې آغاز شوی دی. هر څیز د عربو یو قانون او قاعده ده که یو څیز نکره وي او چې اضافت معرفي ته وشي نو هغه نکره معرفه شي. لکه کتاب نکره ده دا د انګلیش کتابو کې دی شي د حساب کې دی شي کلسټریم کې دی شي او چې کله سره وشي کتاب الله نو دا کتاب اوس نکره نه ده دا معرفت دې مراد صرف قرآن مجید. سبحان الله.
عام کپڑے بھی چرته چا په بازار کې د لکونو کروڑونو روپو لباس نه دی خپل کړي خو چې کله دا کپڑا د قران کریم خلاف د بدل شي او د قران کریم خلاف د نجوم شي د چې سړی کله قران خولي نو اول دا کپڑا خوليږي د قران کریم سره نسبت راغی او دا کپڑا عام کپڑا نه ده لرګي د حاصل فرنیچر کې نه جوړیږي کله چې زوړوالي تور شي سوځېدو ته تیار شي لیکن د کوم لرګي چې راهي د قران مجید جوړ شي هر څومره جوړ شي لیکن مسلمانانو هغه لګي بیا سزول نه دي ځکه چې نسبت د الله د عظیم کلام سره دی د فرعون نامه سحر او ماقام کلا د الله دشمن دی هیڅ ثواب کې نشتا لعنتی انسان دی او چې کله نسبت د قران مجید د تلاوت سره راشي د بیا د قران کریم په هر حرف باندې الله لسته کوي ورته سبحان الله شیطان د الله دشمن دی لیکن چې زړه د شیطان نو خپل سغارت او مقصد دی وی او چې لفظ شیطان د قران کریم په تلاوت کې راغی الله جل جلاله د پدغه نامه خستو باندې په انسان له اجر او ربي زکه چې کلام د رب دی نو کلام الله کې کمال داري کپدی کې د هر تذکرہ راشي او الله جل جلاله داغه اجر ورکړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قران کریم په هر حرف باندې لسنه کوي نو لہذا کوم الفاظ په قران کریم کې استعمال شوی او دا غیر د هر چا نوم جوړ شوی دی الله په باندې اجر ورکړي ځکه چې کلام د رب دی امدا غرنګ د مدینه منورې د جانان شقاوت ووري یو لوی لیډر د دې مردان سیاست سره تعلق لري یاد دې پاکستان په لوی ځګان دی یو لیډر دی هغه په دې بار روډ باندې چوکي مینار پاکستان کی چوکیارګار کی پاکستان جو مردان کی کالج چوک کی جلسے گئی اس اہمیت نلری بشریت محمد کی اس فضیلت نلری لیکن نن بدی پوہان کالو نہیں کی دمدین منوری جانا سردا محملو دا مجلس دی زبت لری سبحان اللہ نوحوے عجب کی اللہ خود دے تماشی دراغی سوائی کیونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان ہوئی نامردان یو خادی یو کلی پاکستان خارن لری ہر یوم الخارن لری لیکن یو خار کے دا خواگ نشتے دے کہ پاہوے خار باندے دے روزانا بخشر رحمت نوریگی یو خار دا مکین وزمین دے دا مدینی منورے دے جانان کلے دے داغو وطن دے پاگے کی مکہ معظم دا فمکہ معظم کیو بیت اللہ شریف بنا مبادی آدینی کم جمعاتی دا مدینی دا جانان پکلی کی جوڑ شویلے پاگے جمعات بانے مولا کریم جل جلالہ نورنی 24 گھنٹے پاگے بخش رحمت وریگی مولا کریم فرمائی والتین والزیتون
زماد قسم وی فون دین زربانی زماد قسم وی فون دخون بانی ولی بدی ملکن کس انزران نگدی دخون بٹی ٹول سواد نڑک دی ٹول ایران نڑک دی چائنا ملک نڑک دی ملکنت نڑک دی ربی کریم فرمائی زبدغون بانی قسم نخرما زماد پہغ انزرون قسم فی زماد دہغ خون پہون قسم فی دغ کمی اون چید پہاغ اون قسم خون چی پکم ملکی دا اولی پیدا شیو پاکی کی زما انبیاء پیدا شوی ہر اونا ہر انزرو ہر خون باندې قسم نخرم دا آغی ملک پہونو دی زما قسم وی چی پا کم ملک پیغمبران پیدا شوی و طور سینین سمرغن دی طول دنیا تی نڑکدا پلکن غرن دی گلن دہندو کشد دی غرن سلسلے تو گورا ہم دا ہندوستان را روان شویدا پتل کے تمام شویدا پس ہنو پلکن غرن دی رب کریم فرمائی زبدغ غرن قسم نخرما و طور سینین زمان پغرد طور سینا بان قسم فی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بانی رفضر صبری کری دی مولا کریم فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ زمان پخار دمکیم وزمی بانی قسم فی ولی مولا کریم وجہ صدا چت پخار دمکی وزمی بانی قسم خری رب کریم فرمائی لا اقسم بهذا البلد زخامخا قسم خرما زخامخا قسم خرم پخار دمکی وزمی بانی وأنت حل بهذا البلد محبوب بدی خارک قسم خرم چت بدی خار کرسی ووالد وما ولد حق بلار میں دے قسم فی کہ چاپا اولاد کے ابراہیم علیہ السلام میرا شہرے حق بلار میں دے قسم فی کہ چاپا اولاد کی محمد رسول اللہ پیدا شہرے وما ولد خواگا ابراہیم علیہ السلام میں اور جناب محمد رسول اللہ دیکھ اخلاص سر سبحان اللہ محبوب تب پدی خار کے اسے جو پدی خار کی انبیاء پیدا شوی دی دا کم کسان چی تاسو ما تناسی دا خلقو کتو تناسی چی سوک رانا نواتکو نا ما خبرو تناسی خیر مال جواب را کئی خود خدای کول کرا سر دوکو نکی ما تب محفل اوری دول را غری که دخل کو چی پری گیٹ سوک رانا نو تا دی تناسی چی دا سوک را گئی سوک رانا گئی یو کا خوبا گوئی کرنا دویم کی دی چی دل را غلی چی محفل وون نو ما طرف تلک متوجه شئی او که خیر دی چاشو کی ملو بید دی گیٹ نبار کی خلق کو گوری چی سوک را گئی سوک رانا گئی کوٹا کی چی ما تناسی ما تا بگو رئی مجلس په شرمو لګو ښا مجلس له عزت ورکو قدر به ورکو او چې تر سترګو په ګوټونو کې یو ته ګوري چې څوک راغی نو ورته په شریعه ماړه اراده ګلوي سوار کرنے د مدینی منوری جانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو صحابی دے
हजरत अनस रजी अल्लाह ताला हो दागना मना सुनो मेरे تاسو ما ته لګ لګ رانی ځکه کې چې لګ لګ رانی دي شي ما ته د خدای د رضا لپاره داسې وګر کښتا داسې در کې زوښته چې د خدای د رضا لپاره دنه راشي ما ته په دې کمره کې کېږي داسې زوښته اوس مجلس جوړ شو شو ته ګورئ हर चीज के एहतमाम पकार दे हर चीज के एहतमाम डिसिप्लिन استاد سکول لپاره ډیسپلین شته د محفل لپاره ډیسپلین نشته خو چې ستاسو ته جوړ کړ بل خو چې ستاسو ته جوړ کړ اراده ګل بوري حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کرم المان راغل سوکرال جی ملمان رال بغزمان سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ول روٹی رو باسی دسترخوان لگی دل پہ دسترخوان کے روٹی رو باہر شولا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چې دسترخوان تو کتل پاگی باندې دوڑی پرتی خادم ته ول دا کپڑا کوي اور کی تنور کی اور بڑی کی آگے بل تنور تبدا کپڑا ورواچے خادم زر زر لاڑو آگا کپڑے بل تنور تو ورزولا لگا شیب بات آگی تنور کپڑا رواسی لما استاف اصول دادی عقل دا خبرن منی سشن منی جی عشق اشیاء داسی سبق دے چی حاصل شیطر مکتبہ مکتب حال مذہب والی عشق واضح مذہبہ کم دے چی عقل کار پی دی آغازین دے عشق ابتدا کی کم دے چی عقل کار پی دی آغا عقل چی دے دنیا زیبائش پہ باندی کی گی دنیا پہ باندی خیست کی گی آغازین دے عشق ابتدا کی گی او دا عقل دا صحابوں نے دا دی زمانے خلق عقل یادوں عقل داوی دا کپڑا گورے اوتو نگرزے دا گورے سزیگی انسان سے اوت نزدیشی آواز راکی سزیگی ابراہیم علیہ السلام اوت نزدیکی اوت نزدیکی دل بریدہ اوت وردانگی اوزلے بنے بدگی چتا باندے بگی اور تور دانگم تشاوین چی جانا دے بگی ابراہیم علیہ السلام اور اس وزو داد عشق اغا یو جلک دے داد عشق اغا یو جلک دے کم ٹیم چاہا کپڑا بیا دوبارہ مجلس لارا آگا بلمانا حیران شول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ کی چی صاحبہ دا کپڑا کم دے در آگا لیدا چی پدے بانے اور اثر نکئی دمرا مضبوطا کپڑا چی اوری نسیزی دا کم دے در آگا لیدا دا کم ملکی جوڑا شروع دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کوئی دا پترات رشتہ کی کم دے نراغلی دا کم گے جوڑ شیدہ خدا اور چی نسو دی دی اصل وجدادا داد مدینی منوری دی جانان رمال دے قلب شاقین دو جہان مخبار کو انزلو نو پدی کپڑی بانے بے خپل مخ مبارک چولو
दाऊर जिक्र सीधी जिदती कपड़े निस्बत मदीने द जानान सरदे खबर पुए गए कमाल दे कन्न दे आवाज भी अमरान न गए कमाल दे कन्न असी खबर हो कुटी कम यो सहाबी ब जहन्नम तजी दाकायद जिहान कम सहाबी ब जहन्नम तजी आवाज भी अमरान न यो तलेशी वेलिशितले ईमान रोड़े वली और पागा हराम दे और पागा बांधी हराम देगा कि और रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु तोल दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन की अबू जहलम दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन के दे अबी लहब दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन के दे उतबा शेब तोल दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन की सिद्दीक अकबर दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन के दे और फारूक दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन के दे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमकी मुअज़्ज़मी उसीदुन के दे उवाई कुल्लो योर सादे वकसाज़त गुरी और बावत गुरी शेबावत गुरी सिद्दीक अकबर मत गुरी दयार पदी महबकतू की दुमर कमाल दे चावत पनी नगिन कतिली दी पहाग सुरमुद जहन्नम और हराम शवेदे जमा पर खबर पुई गई मक्कम वल जमा यो कले दे यो माहौल दे यो महल्ला दा हां पचाद जन्नत भी हराम सो पता पचाद दोजख भी हराम सो मालूम अदा जो पचाद दोजख भी हराम सो दा गई निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि दा गई निस्बत जी अरादे गुरु औरई यो तरफ चियान में साल इबादत दे उम्र जी यो तरफ का सलोर कम सल काला इबादत थे बल तरफ द मदीने मुनव्वरे न जाना न उम्मती औशदा रब्बे करीम फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मुंदा कुरान मजीद पशपद इज्जत नाजिल करे नूर इश्पी लैलतुल क़द्र तरसीदेशी बज़मान से दाशपा वली इज्जत मंद दा निस्बत द कुरान मजीद सर दे लैला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री रब्बे करीम फरमाई मुंदा कुरान पशपद इज्जत नाजिल करे दे कमशपची कुरान राजा गशपम इज्जत मंदशवा कम फरिश्ते चिरौड़ी कुरान सरे निस्बत जगह फरिश्ता की इज्जत मंदशवा कम पैगंबर नाजिलिया पैगंबर की इज्जत मंदे लगत वजो बगवाड़मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर दग लैलतुल क़द्र की निस्बत अल्लाह द कलाम सरे दाद सुरुया शुदा इबादत नवर दे दानंच मजीदुर रहमान से लतीफुर रहमान मरहूम से अल्लाह जल्ल जलालहू की मग़फ़िरत नसीब क्या नीर पियो आए मजीदुर रहमान से मदीने मुनव्वरे द जानान द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया द दरातलो खुशहाली जा मजलिस जोड़ करे संग जी आमद दृष्टि द जुल्मिया इबादत
یو لیلۃ القدر تنرسیگی داسی سر لیلۃ القدر گلنو آگے سہر تنرسیگی جی پکم سہر صاحب قرآن دنیا در آگلے توجہ بغوارم جی توجہ ستایوش با او د بنی اسرائیل د زمانے د یو عابد 96 سال عبادت ستایوش په ولې زور اوردا دا غي وجدار چې د دې امت نسبت د محمد رسول الله سره دی د دې امت نسبت چا سره دی دا بل پیغمبر امتی دا قید جهان امتی ته رسیدي شي ذکر خو الله جل جلاله موسی علیہ السلام درخواست کړي کلیمه کریمه زپتورا شریف کی دیو امت تذکرہ بینما پتورا شریف کی دیو امت تذکرہ بینما چدنے کئی ارادو لری یو پلس اجر ورکری رب فرمائے صاف تورات کی یو پلس اجر دے گورے زبردست سنوری کونین امتی لا یو پلاک نہ بغیر حساب اجر بور کوما من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها کم اجر کم د ټولو نه کم اجر هغه لستی برز ما خدا والله يرزق من يشاء بغیر حساب بادشاہ ډیر لوی دی ټول ډیر لوی دی ټول ډیر لوی دی دغه لوی رب دې زموږ استاد بخنه نصیب بغ زمان سے ټیک دی جی توجه بغواړم چې دو خبرې وکم نور الله سے الله مو خوشاله و آباد ساته اور علیکم نورین رب العالمین فرمائے دا امت دا مدینی منوری دا جانان دے چی گناو کی دا گناہ یو پا یو او اگر چی دی راوزو شاق یو گناہ بتا بخی او نیکی چی ہو کی رادا یو کی کڑیم نا دا یو پلس اجر ورکے او چیوی کی خواقہ دے دا یو پسلی یو پلاک یو پلس لس کروڑا لس عربا اگر تا خود کمین نشتا رب فرمائے دا امت محمد رسول اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام درخواست کی مولا کریمہ کہ دا امت زمان دن امت مدینی منوری دے جانا امت کی احساس قرآن کریم کے رب لا تعالی دل کے او جلک بیان کرے ربی کریم فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کا آغا وقت کہ اللہ وعدہ واغت دا پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ہر کل چتا تو تراغے شریعت اور رسالت دتا ملو شو نبوت دتا ملو شو دتا سو لدر کم دا دتا سو زمان جانب شریعت ملو شو نبوت ملو شو ثم جاءکم رسول اور بیاتا تو کہ وہ رسول اور آگے سبق ہوئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ دیدے کہ ایمان سے دے پر دا ایمان یو ځان لخپل خپل اړخونه دي اوس په فرشتو دمو ایمان دی خدا غین لوی ایمان په سرور کونین باندې ایمان وروړي
ٹھیک ده په فرشتو زموږ ایمان شته کنه کنيشته دی جی په الله خو ایمان شته کنه خدا الله ایمان به حل زیات شي چې په حضور ایمان راوړي او چې په حضور دی ایمان راوړو په الله باندې ایمان راوړل تعالی فائدہ درکې بیا مواد را نه دا درې خبرې اهمي دي علما فرمایي دا الله ذات منل د فرشتي ذات منل او د پیغمبر ذات منل په دې درو واړو کې چې د یو نم انکار او ایمان نه ملاوي امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله رسول جبريل او د الله ذات په دې باندې ایمان فرض دی چې په دا درو کې یو نم منل ایمان نه ملاوي اوس په حضور دومره مې چې ځان دې په قربان کو رب نه مني ایمان نشتا دا لازم او ملزوم دي دا مې درته په دې نسبت باندې خبر کولا چې د دې محمل نسبت د مدینه منورې د جانان سره ډېر مولا کریم فرمای النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لما محبوب النبي الف لام پہ داخل دے معرفت دے ڈائریکٹ اشارہ دے حضور ذات تعالی اولا غرد نزدې دي چاته بالمؤمنین مؤمنانو ته من انفسهم د دې خپل ځانونو او تزیات نزدې دي د دې خپل ځانونو او تزیات غرد رښتیا د ایمان دادي متدزان نه غرد په زمان سره موته د مور او پلار نه زیات اواز را نغی موته د ټول خاندان نه زیات غوړه دي دا نن محبت چې کوم جوړ شوی د ګلونو دا د مینې سره تعلق لري زره ته ما ته په مقدس مکه داسې ښایسته وښایه داسې ښایسته به راته ښیې چې تا لیدلی نه وي چې تا چې انسان تا لیدلی نه تو به په مین شي مینېدو لپاره څه شی لازم دی جي چې داسې وي څومره ښایسته سترګې دي سړی په سترګو میین شي څومره ښایسته رخسار دی یاره نن مې پلانکي دی کې انسان ولي زړه یې راغی اوړو سبحان الله وای نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جس نے استقامت نبی خلک وای کنه زړه یې راغی اوړو وای او تا حضور نه دی لیدل زړه ته نه وړې دی حضور دی لیدل نه دی او زړه ته نه وړې دی پدې باب کې راغی سرور کونین د مدینه منورې د جانان جناب محمد رسول الله قولوا آیي صلی الله علیه وسلم تاسو په ورته راغله د بناس میدان کے حضور مبارک تشریف فرما دے میدان کے رسول اللہ مبارک تشریف فرما دے لگیا دے اخبر سب بندی کئی سے سب بندی کول جی پتی دوران کی سڑے دا غرا گئے جی اب بیل بندوں میں جی آسمان سور دے
متوجي ہے چې کله تاسو ماته متوجي شئ په خپل پوهیږم زما په دې کتو پر خلکو ته په کتو کې زه بوډا شو چې مجلس کې کړي چې زه خپل نه کوم بس تاسو د نه خلاصېدو کار او زما ته د خلاصېدو کار دی د چې پوه شئ چې مجلس ولګېدو نو بیا د شروع کېږم تاسو ذهن تقسیم دی زه د په ذات د خدای قسم خورم تاسو ذهن تقسیم دی او د حضور سودا دومره وړه سودا نه ده د دې خپل خلک دی هغې ته به دا سودا ښیي ارادی گلونو واورئی سرور کونین دا مدینی منوری دا جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بدر کی یو کافر وجل شویو دا بدر پا غزا کی یو لوی سردار وجل شویو پدریم کال ہجرت باندې بیا د احد غزا راغلا او چې دا د چا پلار وجل شوی دی دې چې زه پوه چې بدر میدان به ګرمیږي ما تور ځان له جوړه کا سیدار تور نه جوړه کا سیدارا خمه ته راکا ما وی چې ما بل چا سره کار نشتا د ما کار د پیغمبر سره دی الیاذ بالله بس دا د من اخواشي بس صحابه به سړي شي کوله او حقیقت دا د حضور مبارک او د کائنات روح دی هغه د صحابه روح دی وای د په او تا کې ناشلما ماوي مخامخ میدان ته وزيګما اسیدار مان میں پسڑ باندې پاتی نشي بس غلے بیو طرف دلاسم چې کله د مدینه منورې جانان میدان ته خوشي دم په د شاه طرف نراشم چې د شاه طرف نه براشم زب په د شاه طرف نه د دوی گزارو کما دادے میدان دو خود گرم شروع دا صاحب وئی سروری کونے لگیا دے ضرب لگئی مخی روان نے صحابم ورسل دی لپید شاہ طرف نراغ لما معوید بھی گزار تو لوات قدم پاتیوں ناگہان دا مدینی منوری جانان مخراوارو زمخ راوړو ماته داسې وکړه چې پلان کیا ګورم چې ستا اراده وکړي که د خدای اراده وکړي ګورم چې د رب سره اراده ده چې هغه وکړي او که ستا وکړي و چې د مدینې منورې جانان مخ راوړو دومره په دې سترګو کې ښایست و دومره په دې مخ کې ښکلا وه دوہد میدان کی دوری الوطنی او دا جانا مخلق دا سوار نسل اسمو غیب رجید لو کہ حضور علیہ السلام ماتو قتل یو دم پڑو یو نظر دا حضور بزاد بانے میں شبہ واحد دا حسن دے دا پلار دشمن اللہ مکہ اللہ مکہ محبوب دے متوجہ ہے جی سپی سے تب ماتا گورے گورے کارتا کی دے تب ماتا گورے ارادے گلنو وورئی دا صحابی ویزد مدینی منوری جانان زاندرہ نزدیک مارا پڑنبی کتو دا حضور زمان دمرا خوخشا
چې په کائنات کې د دنه بیا زما زیات سو فخر نه و حضور مبارک رانه پیسې نه داسې دا ناسو وی و ځان ته راغاړې ویسته تله د حضور علیه السلام په شوما او بیا مې ټول راواغسته بیا د یار مخې ته ودرېده په یو نظر کې بیا سړی اوچت کړی و وایي ستا هغه یو شاعر وایي که نه د یار په سترګو کې اثر دی د یار کراته وکته د سرو زرو بشم کراته وکته د سرو زرو بشم یو نگاه که د سرور کولنو چې بس کار برابر دی که خیری اراده دلونو مورئی سرور کولن د مدینه منورې د جانان شفاعت مورئی کله چې د بدر غزا وشولا کله چې د بدر غزا وشولا مسلمانانو الله رب الجلال فتح ورکلا چې فتح ورکا اهو 1000 کم و بیش لگبگ لمسم 1000 کافرانو سمرا اور دې طرف ته مسلمانان 300 و عقائد جهان واپس کړو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې هغه ټبر نه جوړو اسامه رضی الله تعالی عنہ چې خدمت لغه سره لګیدل 311 هغه طرف ته 1000 چې دغه کې دي کافرانو شکست ورکړو دوه دغه د بار تیارې کیږي پدې کې سړی راغی دا خلک راجم شي اې د مکه خلکو بیا څه مسله ده یره جمګه شکست وړلې دي نو احد غزا را روانه ده که خیری دا هغې دپاره راغون شوي نو دی ورته وایي نامه به اوس واخلم چې ویې پېژنې صفوان ابن امیه صفوان ابن امیه د ده نوم او داسې په تلوار کې په توره وهلو کې دومره ماهر دومره عظیم جنګجو چې د 40 کسانو سره به ځان له جنګېدو ده ورته ووایي چې تاسو داسې کار کوئ ولې هغه 300 کسانو تاسو ټولې روزغلولی شکست یې دله درک یو کار نه کوئ چې دا کومه خرچه تاسو په دې خلکو کوئ او زه یو دا دومره ځان سره راډو کړی وړئ دا پیسې مال راکئ زه ورپسې ځم رسول الله مبارک پسې زه ورپسې ځم که سر مې بیلو تاسو به خپلې پیسې میلو شي که نه ګټه مې راوړه پیسې به زما وي څوک به راکوئ پیسې یو ودرېده 50,000 درهمه به زه درکړم بلې 40,000 به زه درکړم بلې زه به دومره درکړم بلې زه به دومره درکړم یو ودرېده چې تا حیا چې زه تر څو ژوندی یم او ته په دغه معرکه کې مړ شوې نو ستا بچو ته به تر ژونده پورې زه خرچه اچو انعام مقرر شو او تر ژونده پورې خرچه هم خلکو ومنله صفوان ابن امیہ دی تو علما و دولت ریگی دی صفوان ابن امیہ را روان شلو اللہ اکبر راغے دا مدینی منورین بہر دیو غرب خواہ کی خپل اسو تڑلو تورے غاڑے تا شولے دا خیلی کڑی نسبا پر ڈرامو کی خیم په دغه اندازې توره چولې وه چې د مدینې منورې ته راننوتو نو هلته خو مهاجر راغلي د مکې معظمې نه دی خو خپل کلیوال پېژنده نو د صحابو یو بل ته ووایي هلکه صفوان راغی بس ورمنډه کې صفوان څنګه راغلی یاره پړه کې مې ورمان روچت شو چې زم په دې پیغمبر ایمان راوړم زم په دې پیغمبر دا بهانه ماړه کولی وه چې ایمان به راوړم به موقع ته به ګورم بس مسلمان بشم که نه یو څو ټیمو لپاره به جي یو څو ټیمو لپاره به ځان مسلمان کړم بیا به تنهایۍ کې ټیم ګورم
به سنبالولی شم خو هلته کافرانو ته وایي چې ما ته به ګورې صبر کوئ ګورې زه کار په حکمت کوم دا نه چې به زه به ورمنډه کوم او په هغه به ګزار کوم ماله به ټایم راکوئ موقع ته به ګورم ځان ته به ماحول جوړو صفوان ته دا صحابه کرام وایي څنګه راغلي یاره په حضور ایمان راوړم ما ډېر تعریفونه واورېدل بس پوه شوي نه چې په کال چې ما پهلته ایمان راوړی وي صحابه ورته ورشه محراب کې د دو کولو سردار تشریف فرما دی आवाज زمین رانغی ورسه صف مخامخ مسجد نبوي کې عقاید جهان ناس ته هاي 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 راغی جی چې وکړه رسول الله مبارک په دې محراب کې ناس ته زبر شانت خسته دی چې د پیزار دې زه لراغ او داسې وته وکړه صفوان ابن امیہ وی زما دومره دبدبه وا چې زه به اسی چولیدم نو رنگ به ووالو زه به اسی چولیدم خلکو پیژندم ما وی او یا نن اپوزیٹ کارو شو برعکس ما چې د الله نبی ته وکړه ما باندې ووهلو आवाज مې راغلی ما چې د دې دبدبې ته وکړه په محراب کې ناستو ما وی دا خو د دواړو جهان زمری لاس دی قربان د حضور د شان نشم وی تاجدار حرم دا خو ما سترګې راواړولې او داسې بادشاهي شاهانه مجلس کې کېناسته و چې زه ورنږدې شم حضور نورم ښایسته شو چې زه ورنږدې شم حضور نورم ښایسته شو چې لاړم حضور مبارک راته وفرمیل صفوانه په خیر راغلې کېنه راځه کېنه ما سره کېنه دلته راځه داسې ځان ته مخامخ کېنو صفوان کېناسته تاجدار حرم ته تپوس کوي صفوان څنګه راغلی یا رسول الله ایمان راوړم حضور فرمایل دروغ مه وایه حضور مبارک فرمایل دروغ به نه وایې منورې جانان پوښتنه کوي صفوان څنګه راغلی یا رسول الله ایمان راوړو راغلی حضور فرمایل دروغ به نه وایې بس زړه کې مې وویل زړه کې مې څه وویل چې بس چې زما کومه اراده ده هغه چې زما په زړه کې دي دغه حضور مخکې د خبره ماته وکړي یو دم مې نقشه بدله شوه بس زړه کې مې اراده راغله چې بس د الله محبوب راته دا خبرې وکړلې دارا بیتی اسمانی دی معلومه دا شو چې د سره مولا کریم پرا بیت کې د سره سرور کونین پرا بیت کې مولا کریم ور سره را بیت کې اوس می ارادو کو بغزمان سے اوس می ایمان وروړم هړ کې مې وویل چې ما کلار دو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو راغلم حضور تو فرمایل اوس دې رښتیا وویل اوس دې رښتیا وویل قربان د محبوب نشمه د حضور په مجلس کې دا کار دی چې دې کې لږم د انسان ذهن ووړي راوړي نو زما تقریر بې ځای شي او ستاسو اورېدل بې ځای شي راځئ ټولو واورئ د مدینې منورې جانان ځان تکین علما آقا مولا را دلې سینې د پاسه لاس کې خودلو په دې لاس مبارک کې داسې احواله او داسې سکون پروتو چې زما د دې سینې د پاسه کې خودو هغه احواله مې زړه ته خوشو ما عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه راته وایي چې ایمان راوړم کلمه راته وایه
ایمان روڑم کلمہ شہادت راتم سڑی ایمان روڑلو چی ایمان روڑ جی حضور مبارک پخپل خدمت کے قبول کرو تاجدار حرم طرز گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو فرمائل چی صفوانا ارادہ دی سنگ بدل رکھا پا خودے یقین کے دا خودے پیغمبرہ پا دی وجہ میں دا خپل ارادہ بدل رکھا چی دا سی خلی خلق نوئی دی پا دا سی خل خود دنیا آبادی دا سی خلی سوک وجنی نا پا دا سی خل بانی خود دنیا آبادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستادی حسن پا ما بالی دا اثر کر چی ماں کی مان رو سرور کون میدان جنگ کی تشریف فرما دے صحابوں تو فرمائے لس کسان آغازے ادھرے گئی شل آغازے ادھرے گئی پردوس آغازے ادھرے گئی سل دیکھو ادھرے گئی الکہ دا بات کم کسان پر جماعت کے ولاڑی دیکھو اکیلے ہیں الکانو ہوئے بات ہوا اکیلے سوار کون ہے میدان جنگ کی تشریف فرما دے والآدے صحابت تو ادھر کی سالتا ادھر کی سالتا ادھر کی سالتا ادھر گئی پدی کے سڑے دا اصلا پاسا سور را گئی اور دا تور دا سے تاوئی چلتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سے تیرے وارو پدی گرون کے پدی میدان کے پدی اندر بی آوازوں کو چلتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک بے غیرتیم دے پالوانم دے کچھ پدیم کرتے ہوئی چی چلتا دے محمد بس حضور مبارک دے صحابوں دے دی جمگٹھے نو وروت قربان دے حضور نشما چی دا سی وروت دا سی مخامخ تو حضور مبارک ادرے دے چوئے ادرے دے دا سرڑے کچھ پدریم چکر رات لو اور سرور کونین تے اکتنو آسی ادرو چی آسی ادرو رسول اللہ مبارک کے نہ تپوس کئی دا اسمان سور سڑے نہیں دے راگلے دے وہ تو چی صاحب تاسو سو کیے حضور مبارک نہ تپوس کئی تاجدار حرم تو فرمائل چی زمان تپوس والے کے پی تپوس پا دی کوما چی چاپا سی راگلے دا غز جن بختمم العیاذ باللہ و پتا مین شما تدیر زیاد خیستائی نو تب مالا نخپت راکی اس ورس دی دی نو چه ذکر لکا خیری دی دی مشن نفارق شم کنا زب استا پا خوصہ کے ناستے ما زب استا پا خوصہ کے ناستے ما زب استا دا کسی نو کرم زب دا اخبر زان پتا قربان کم دمرا خیستا سس دمرا خیستا ہی خپل نمرا توالا نخپت راکا چه کل زده دی مشن نفارشم و ماد اللہ پا پیغمبر گزارو کو اور رو دی جنوت نستا پا گزا کے مناسیم محمد رسول اللہ و تو خندل چه وی خندل تا دا اللہ رسول نہ دے دلے نہ دا خدے پیغمبر مالا نہ دے دلے محمد بن عبداللہ ملا نہ دے دلے حضور مبارک زان خاموش کو سڑے پوشو اسے نہ دا اللہ محبوب نے بھی اسے نہ دا محمد رسول اللہ بھی آئے ہائے ہائے دا سڑے ہوئی چیز دی از دا پاس ناستما مد مدینی منورید جانان قدم نشرول گولا بمز مز پر برارات نلما
مدہ مدہ کی پبر عالما سترگی میں دو مدینہ منوری دجالان جناب محمد رسول اللہ سرف لگی دلی مقدمان صرف دخوان تک داد سوری جی خواہ کہ ما دے سترگی ہو لگی حضور بیا مسکیش کہ بیا مسکیش ما دیوی دا ما دے پزاد دا خودے قسمی کہ زما غالب گمان دادی کہ دا چاپ سرا گلے مغتا سی یہی حضور مبارک سردہ تو چیزے ماں چکل تو حضور مبارک داٹے کہ علوس تو دا اسپ شعب آلی چی سڑے ناس کتورے اگرزولا دارے اگرزولو لاش بنام محمد رسول اللہ سرا خبری گئی حضور مبارک تو برم البشے محمد بن عبداللہ ماں پیراتے کہ ستان لگے شما ستان قربان شما دا اللہ پیغمبرہ ما خستا سو کسر سودا کڑیوا آغا ٹول سودا غرزو ما زنن تاس سر سودا ہو ما اللہ محبوبہ تاثرن سودا کو ما دخدے پیغمبرہ زمازی مواری واخلا تاگے لوی و ردیزی مواری میں واخلا تاجدار حرم تو فرمائل بشے کلمہ دا شہادت بتوے اور دا شفاعت کی زندی موارے جو دل بیو سبحان اللہ کلمہ دا شہادت بتوے اور دا شفاعت کی زندی موارے کچھ کلمہ تو اماقہ یدو دیان فرمائے چی کلمہ دا خبر اپللا سڑے وی یا رسول اللہ اس مجلس لگے تو خجی اس مجلس لگے تو گوری ہوتا اے دو کو سردارا اے نبیان و اماما جڑمی دا غواری کہ دی سور لین در کشمو دا ٹول بدن دخل کما محبوبا جڑمی دا غواری ما پخلگی کی واخلا ما زان دنزدی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ شہادت سلین پاس ہو گیا اسنارا کزیگی اسپو یرید گبراو شلو قربان مدینی دے جانان درو دبدبین شما اللہ اکبر اللہ اللہ رکاب کی ددی نوجوان خپون خطا چه خپون خطا درش کی چیز مکہ سرا پریوتو چرا پریوتو دا سر دیز مکہ لارا گئی جب دا کان موتن دی جی تو شگد و کانی دی دا سر پنن زو چود جی شو چود ہائے 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 اس دا سے اس غلو حضور مبارک اور پس لاڑ چوے کت سل گئی ہوا گنی ماں سہر سبالی دل او د شاہ مخ ماں سہر سبالی دل او د شاہ مخ چھ میں درست و رستو نلی د داستا مخ آگے دمدین منوری جانا نوجوان پگی کے راوا خستلو صحابہ راشی کسوب جنتی سڑے دل اگاڑی نو راشی ہر پس خشمت دل خیمتی پتو میں نٹو کی جنت اور سید اگر کوئی چھ غلام در نشر کی
जल्द गिरवान दर्द शर्मीगे चिद जुल्फी 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 बलगल उला बिकमालिही कशफत तुझा बिजमालिही असनत जमीओ बिस्वालिही सल्लु अलैहि चिद जुल्फी बजबिल कलफरीशी अमखुलिद किरआन दर शर्मीगे जजार शमा जजार शमा दुस्तुर यारा के दस्तुर को खावंदान दर शर्मीगे ए जार कुर्बान उस्ताद बड़ी मर्तबीना के मलब के नवेन साल दर शर्मीगी कि बसरी ये ताज खत्मे नबुवत को दजड़ो सरो सलाम दर शर्मीगी और जब जिसका सनासी पतली द हसीन सिद्बान दर शर्मीगे राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका मेरी पकोर बड़ी बिचरा राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका दिल दल जाना और मेरी पकोर बड़ी बिचरा राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका नमकी खार खार रणा रणा शो पैदा दगलो शहीद शाशो पैदा दगलो शहीद शाशो नमकी खार खार रणा रणा शो पैदा दगलो शहीद शाशो पैदा दगलो शहीद शाशो बखरा बेदार शदमा शंदा खानदा बखरा बेदार शदमा शंदा खानदा राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका दिल दल जाना जाना राजी मलाइका दिल दल जाना राजी मलाइका दिल दल जाना हर तरफ नूर जलवीशी हर तरफ नूर जलवीशी दमर हवा चनारे शे दमर हवा चनारे शे तशरीफ रौड़ी नमकी खावा कदरदार राजी मलाइका दिल दल जाना राजी
आसिया बिचारा मेरी तराजी बर्दाश्त मेरी तराजी बर्दाश्त राजी मलाइका राजी मलाइका जाना आसमान की खुशहाली मक्का आसमान की खुशहाली आसमान की खुशहाली दिल जान खुशहाली का जन्नत हुई खिलमा दस्तूर को तोड़ आगे दामिनी दजड़ तोड़ आगे ओ हसीन अस्ताकुले हुजूर आगे ओ दफा कल्ला जरूरी लो शहर शान राजी मलाइका राजी मलाइका
أشرامي والزلفي والليل الذي هسيني والليل الذي هسيني سبحان الله أشرامي والزلفي والليل الذي هسيني والليل الذي هسيني على تعزلي دايا في المخور Sparle,
बिया सुभान अल्लाह रहमत दा अल्लाह लागे जो लईद आमीन दा वो खैली को पावे प्रो निज़िदी करो सिरे दा वो खैली को पावे प्रो निज़िदी करो सिरे दा بغدمان صاحب دا زما دویمه جلسه ده چې پسې درېمه ده نن بیا ورپسې څلورمه ده د څه نن څلور جلسو ته لاندې وتیم خفه کېږئ به نه ما خو یې به ګنټه اخلم خو تاسو ما یو نیمه ګنټه ټایم واخلو یوه نیمه دا هغه چاته پته چې دلته کینو شروع شي بیا ورته اندازه لګي اندازه څه وایي خو خدای دې ستاسو خیر نصیب کړي امین صاحب ما لاس ملو کې بیا ځئ ما سره لاس ملو کوه صاحب ته ووایه ما سره لاس ملو کړي لاس سره ملو کړي که نه جي ځئ فمقام عظمت جلال خلود مدینی تراشد الزمانت نور دے خسته ګلونه ناس کې نور الله صاحب دي ورسه محترم مدینه نوروز خان جی تاسو اسم مبارک مدینه نوروز خان ماشاء الله فمقام عظمت کی جلال خور دے مدینه تراشد الجمال نور دے مدینه تراشد الجمال نور دے لا مقام عظمت
मदीने तेरा शागल हालत गोर दे मदीने तेरा शागल हालत गोर दे मकाम अज़्ज़म की सल्लल्लाहु ताका मदीना की गातो पाकर रसूलुल्लाह ताका कि शफीर बाबा शरदस्तुल बुतूर तूर मदीने तेरा शागल हालत गोर दे मदीने तेरा शागल हालत गोर दे मकाम अज़्ज़म की जलाल हूर दे मदीने तेरा शागल हालत गोर दे मदीने तेरा शान हालत गोर दे अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सदा इखलास सदा मोहब्बत सदा सायदा है अल्लाह कबूल और मंजूर होकर दे अमीन दुआ है और यार जिंदा सोहबत बाकी का खिर जाब अल्लाह ने मुकर्रर वली असल काफी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व औलादिहि व खुलफाइहि व अस्हाबिहि अजमाइन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यु या क़य्यूम मौला करीम हाजिरीन जमा वखा या हाजिरीन जमा मोला वखा जमी उम्मत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारी नज़राना वखा बिलखुसूस लतीफ़ रहमान मरहूम खुदाए वखा क़ब्र मौला दरुद बारान वखा मजीदुर रहमान से पदाखल जुल बखल बचू पदाखल रिजनो बाने खुशहाल का मदीना नौरो से नारंगी नूरुल्लाह से प्रोफेसर बखरमान से शायान से और द पलोडर से जैसे मुबारक द फकीर बन से दलाला जिस मुहतरम बशीर अगली जी दा मौलाना से टोल उलमा किराम तशरीफ फरमानी तासु द टोल सर तमाम अल्लाह हाजिर कबूल और मंजूर रखा बिलाल ने देखा ते बिलाल से जरूर ना जोड़ दी मौला करीम जो सेहत कामिल की तमाम बीमारान दे अल्लाह देने को अमल दफा रजू की बंदी बेड़े की अल्लाह दे उस्ताद द टोल रवानी की चाची दे महफिल ने कार करे दे दारे नो खैर वाला वर्का या अल्लाह पदी मजलिस मुंगो बखा न मोरो प्लार पे बखा ना कैद जहान उम्मतियान नारी नजर ना पे बखा राम बिलशाह से पतवा किया कि अल्लाह मगफिरत नसीब की खबर अल्लाह दे जन्नत बागी चौगल गई इलाहुल आलमीन रवान जन्नत हया हो दे इज्जत नसीब का व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।